السلام علیکم ملګرو. د مولانا بجلیګر یو ښایسته بیان در سره شریکوم، تر پای یې وګورئ او خوند ترې واخلئ. چې سحر را پاسي د ټپوس په شان سترګې چې دی په اخبار پرانیزي، اخبار والاو ته چې نور څه میلاو نشي، نو بله ورځ یې د لاهور د څوک د ډم زوی دی د هغه بیان یې ورکړی و چې موسیقي او ډمتوب دومره ښه شی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بم لیدو، او ګانې او ګډېده دا به پیغمبرم کته. دا شیطانت ستا د مل اخباراتو لیکلی دی. اوس ما ته خلک ټلیفون کوي چې جی دا اخبار کې دا راغلي دی، دې څه چل وکړو؟ مل د دې خو ستاسو کپره بېنظیره وخوره. الله دې د ټول پاکستان پالوا مړه کي چې دا زمونږه مبارکه راته په سر باندې کېنولې ده. الله دې هغه هلاک کي چې چا کېنولې ده. خدای دې اورمیږونه مات، خدای دې کورونه وران کي، خدای دې بیړي غرقه کي چې په کم ملک کې ازادي دې حد ته ورسي چې اوس پیغمبر ته پاتې و، نو د ډمتوب د رواکولو دپاره اوس په پیغمبرم الزام لګولو چې پیغمبرم رقص او ډرامې کوي. اندازه کوئ دا ستاسو ملک، دا رزیلان او دا سرمایهدار او دا کنجر مزاج قوم به سبا بیا ته وګورئ چې دا د پاکستان خلک به ووټونه ورکوي، او دا ډمان به بیا بر سر اقتدار راځي. که مولیان دي په خوله کې غټې غټې دانې راوخیجه، ای دې پسې خودي کالوا پې بندېږي نو چغې جوړئ، که د مړي جوړې پې بندېږي نو چغې جوړئ، که تالي سټول پې بندېږي نو چغې جوړئ. قسم په خدای دی واورئ، په دې مدرسه کې زه ومه دا استفتاګانې راغلې وې چې رور خور سره نیولی دی او زوی د مور سره نیولی دی. دا استفتاګانې کلی هغه علاقه اوس هم راته یاد دي او معلوم دي را. دا اوس همغه ذلیل وخت دی که دا همغه ذلیل قوم دی که نه دی؟ د خور د رور نه حمل شوی دی. خور یې ګونګی وه، ښځو ورته ویل دا ولې؟ رور ته اشاره وکړه، ویل ده خبر نه یې د جان دا له خپلو ښځو نه څوک نه دي خبر ده. د شپې ورشه آرمي سټېډیم ته ورشه، په داسې داسې زانګوګانو کې چې زانګي میړه دلی ورته ولاړي، ښځه یې داسې جوټې وي. آرمي سټېډیم ته ورشه، کوچي بازار ته ورشه، شفي مارکیټ ته ورشه، په دې سړکو یې تماشا وکړه. داسې سم زه وایم چې ګډه نه ده، ګډه او چیلی. که هغې ته ووایه چې راوینیسه په زور او پی ته عالم والله چې وخت نه چې پی دله در نه کړي. ټوله شپه په رشکو په ټیکسي موټرو کې صاحبه منډۍ لګېدلې دي په دې سړکونو باندې. منډۍ هر قسم ګډه دی چې خوښوي موټر کې سورک او بوی. دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن دی. دا زه چې لږ څه وایم صرف دې کوشش کوم چې خدای نه ځان بچ کړم چې ستا ژبه ګرځېده او تاسو ویلي نه و. نور کېږي هېڅ هم نه. دغه خانان، نوابان، سرمایهدار، مالدار که نه جي دغه خلک دي او تماشې به یې کوئ. نه ملا پاتې شو، نه اوس ملیانو چغې شروع کړي چې هله د کابل طالبانو تقسیم کوي، هله تسلیم یې کوي، هله زر یې ومنئ، زر یې ومنئ. خدای دې هلاک که چې هلاک شي. دا چې کوم ملک دې منلی دی په دې کې سال دی. دا ځای دې ملک ټیپر کو چې اوس کابل ته لاړې. ملیانو دا خبرې دي، د پیرانو دا خبرې دي. پیر صاحب له چې خلوت له ورشي قربان دې شم زوانه به مې نه وباسي، هغې په اوړي کې م واسکټه چوړې. زه الله دې ښه که پیر صاحب دا ملک خو ډېر ګډوډ شو. بل بچیا دوا به کوو، خدای دې خیر پرېښوي، دوا به کوو. داسې ده که نه؟ لوی ویر دی صاحب. دلته یو بل دی د یکتوت کې زما خو ډېر اشنا دی ټوپک چې داسې بر تیر به شي ته به چې دغه دی جوړ په کشمیر ورغی. د هغه نه چې کومه دنیا ګیر چاپېره کړي چېرته یو روپۍ دوه ورکوي. ذلیل قوم، قسم په خدای دی چې سپي ته کورې ووایې نو هم به مغه ځای نه بیا روټۍ ونه غواړي. سپي ته چې کورې، دا قوم د سپو نه زیات بدتر شو. نو ډک لاس دی چې ورکړي خو دعا به وکړو خدای دی، او چې تش لاس دی ورکړي شیخ داسې ټېله هم در کړي. د شیخانو دا ګیرې ډېرې اوږدې که نه داسې ټېله در کړي، دا ګیرې سنډ وایي. یو ته مې ویل که دا ګیره دې دومره اوږده کړې دا څنګه چل دی؟ ما ویل تاسو خو لنډې کړې مولیانو. ما لنډې نه، پیغمبر دا دې نه موټي نه کم اوږده اغوستل کړي دي.
یو موټی سنت ده او دا تر دې ځای پورې څه چل دی ځان پې ګرمې بنین په ځای کړ څه چل کې ځه ورکشه خواهر شي تیرہ جمعہ میں در طویلی چے نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں ناغ محمود غزنوی پاتے شوے نہ دا ایاز پا زلفو کے اغا کوگوالے نہ پا حسن کے اغا شوخی پاتے دا نہ پا عشق کے اغا جوش پاتے دے ارسلا ختم ناغا گری پاتی دی او ناغا سپن پٹکی پاتی دی ناغ سپن جامع پاتی دی او ندا اللہ سرا اغا روابط پاتی دی روابط دا اللہ سرا روابط چې د کوم خلق و غلاړ په دې کابل باندې یو جنگ شو په دې اډا د اډې سره رحمت الله علیه به اونی وشو او په جیل کې به واچو چې شپه به تیر شو د جیل دروازې به ماتې وي اډې سره به بیا بار ګرځي بیا به اونی و په جیل کې به واچولو سار به چې بیا کته دروازې به ماتې وي او اډې سره به بار ګرځي اولیاء دغه بزرگان دغه اوس ارسشتا خلینش طالبان ناس دی روټه سپوره ده چې روټه سپوره ده نو اخون پنجوس رحمت الله علیه پر هغه ویل که څه چل دی ویجی روټه سپوره ده ښه زه خو ګورم کنه استادو د کورونو نه چې کومې وظیفې او کومې ترکاریانې ملاویږي هر ورځ د دې زما د دې جماعتونو طالبان په ما تیریږي زه ورته आवाज کوم چې راوړئ چې ویې ګورم نو هر ورځ تاسو خورواګانې ستاسو بله ورځ چې راوړه طالبان ماته یو وړی وکړه چې مې پکې کاته موچای پکې پراته وه طالب ته مې دا څه چی دی ویلې بمبره ده تر اوسه مې د خولې خوند خراب موچای پکې پراته وه یو ملا له چا د مستو کټوی راوړه استاد دا واله ویلې جنۍ تاسو خو وظیفه نه ورکوئ دا د مستو کټوی دې څنګه راوړه ویلې سپي جوته کړې وه مور مې وی چې تویوئ یمه ملا له یې اوسئ هغه پس مکه کټوی راوویشته جنۍ په ژړا شوه ویل ژاړې ولې بیختي وزه خو یا خوړلې یا غورځولې ویل دې کټوی کې به مې نیا د شپې متیازې کولې کټوی ماته شوه د ستاسو خورواګانې که یقین هم نه راځي د غرمې ما سره کښېنئ 12 بجو نه تر 12 نیمو پورې ما سره کښېنئ چې دا چڼي را باندې تېرېږي او دا ستاسو خورواګانې او تاسو خیال را دا درته وښیم چې دا تاسو چڼو له او مولیانو له کوم شی ورکوئ او ډېر ښه کوئ دا د دې قابل دي دا د دې قابل دا د دې قابل دي ته پوه شو په خبره ملا خو د جومات بادشاه دی امام د جومات بادشاه دی حکم به په جومات کې د ملا چلیږي د بادشاه به چلیږي ملا ځان نه څه ذلیل جوړ کړی په دې ختمونو کې وګوره په مړو کې وګوره په خیراتونو کې وګوره ستاسو دوا په کار ده ما چې هر چرته امامت کړی دی په نرتوب 22 کاله مې بجلیګر کې کړی دی په نرتوب مې کړی دی 40 کالونه زیات دلته وشو دلته خو خیر زه وړوکی لوی شویم ما د دې جومات ډېر نمک خوړلی دی ما ته د دې جومات استادانو او بزرګانو ویلو چې بچیا دې ځای نه به خوځې نه کني محمد خان جومات ما دپاره تیارو مالګو منډۍ جومات ما دپاره تیارو صدر کې سونیاري جومات ما دپاره تیارو ما وی په دې جومات کې مې الف بے تیسې شروع کړي دي والله چې مرنا تیری گلی میں اور جینا تیری دې جومات کې مې ابتدام شوې ده او دې جومات نه به مې جنازه موزي تاسو خیال را نو عزیزانو عرض مې داو چې خدای ډېر ښه پوهېږي چې مونږ سره څه کوي څه پورې مې دا خبره کوله اخون پنجو صاحب دا منګی راوړئ چې منګی راوړو یو ځل الحمد 3 ځله قل هو ویله پې چوفې کړه ویل خورئ چې ګورې غوړي دي و ما ته کوي پکې روټی نو طالبانو ویې وایي سبا له ویل دا دم مونږ لم راځي الحمد قل هو پې وایي چوف کېږي نه غوړي کېږي وایي چوف کېږي نه غوړي کېږي دا څه چل دی بیخي اخون پنجو صاحب پې بیا راغی بیا څه چل دی ویل جی مغه دم چې مونږ مچو دا خو نه غوړي کېږي ویل بچیا دم مغه دی خو خوله د اخون پنجو نه ده دم مغه دی دغه الحمد دا مار خوړلي باندې چوف کا که دې ټیک نه شو زبانه دا ګیره کله کې خو چې خوله دې د اخون پنجوي
او چې خوله دې اوس لویه غلدره چېرته ده؟ کاشکالو کې ده، لوی ګن چې پکې اچي، خوله دې غلدره ده، نو هغې باندې به الحمدو څه اثر کوي، یا قلهو به پې څه اثر کوي. ما له اوس چېرته سړی راشي وایي مچۍ وخوړم دم را باندې واچوم، مالکه ما در باندې دم واچولو نور زیاتېږي. خو دې نه ښه دا ده چې ستن ووهه. د انګریز جوړ کړی ستن چې ووایې د مار خوړلی دم چې درد ټیک شي پې، د لړم خوړلي ټیک شي پې. زه پې قرآن وایم پې چوفکو به نه ټیکېږي، خو دا خوله غول دي که نه، دا خوله د سړي نه ده، دا د سپي خوله ده. دا زمونږ خولې د سپو دي، د سپو، دا د سړي د بچو خولې نه دي. یعنې زه به قرآن پې چوفکو منو څنګه به نه ټیکېږي. په غار ثور کې ابوبکر صدیق چې مار خوړلی و، پیغمبر پې کم دم ویلی، یو الحمد ویلی او پې چوپې. ابوبکر وایي والله داسې شومه چې ازغی مې هم نه محسوس کوم. یو خوله هغه پکار، کلام همغه دی، هر څه پراته دي، خو خوله هغه پکار. په پاکستان کې 50 کاله وشو، زمونږ په 8مې پېړۍ دې نالتي چې مونږ اوس هم د پاکستان خلکو له ووټونه ورکوو او بمبران کوو او سملو ته یې لیږو. هر ملک چې آزاد شي، کوریا وګوره مونږ نه وروستو ازاده شوې ده، جاپان یې ټلته کو، چین مونږ نه وروستو آزاد شوی دی، امریکا ته یریږي. هندوستان مونږ سره آزاد دی، خپل قانون دی او امریکا ته یریږي. مونږ 50 کاله کې وګوره، نم قانون جوړ کو، نم ملک جوړ کو، نم جاز جوړ کو، نم لارۍ جوړه کا، سیکل هم جوړ نه کړو. بیړم غرقه شدک آیات آباد نه په کرایو راولئ، سیکل هم په 50 کاله کې جوړ نه کو. دا ابوبکر ورته وی بیبي داس چل دی چې ما سره خو پیسې نشته چې انار درته راو، خو دا ستا په نامه چې کوم اوړه راځي که نه، دا یو اته ورځې ته په نیمه خېټه وخوره او نیم نیم پاو بچ کا، نو دا چې یو سیر 2 سیره جمع شي، نو دا به خرڅ کړم او تاله به پې انار راو. امیر المؤمنین بیبي هسې قسم په خدای چې زه خو دې خبرو ته ګورم، نو زه وایم چې مونږ باندې په ژوند ولې اور نه لګي چې داسې ژوندي او لمبې رانه تو شي. 8 ورځې د ابوبکر صدیق بیبي په نیمه خېټه روټی چاوړی یو سیر یو نیم سیر جمع کړه، حضرت ابوبکر ته یې ورکړه چې دا خرڅ که او ماله پې انار راو. هغه هغه اوړه یوړه او بیت المال کې جمع کړه. چې بیت المال کې جمع کړه، ماښام چې راغی کور ته، وی انار دې را نه وړه؟ وی نه بیبي. وی ولې؟ وی هغه اوړه مې بیت المال کې جمع کړه او ابو عبیده ته مې وویل چې دا به د چا بل غریب په کار شي، او ما حکم وکړو چې نن نه پس به زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوړه را لیږي. معلومیږي دا چې زما ښځه په نیم پاوړه ګزاره کولی شي. اوبه کې څوک داسې اوبه شي؟ سوال پیدا کی. نن د ښځو حال وګوره په پاکستان کې، کرکټ میچ ښځې شروع، هاکي میچ ښځو شروع، آرمي سټیډیم کې د شپې د ښځو ساتي. شرکای تاڼۍ پولیس له قرآن ورکوي چې د شپې تاسو څه ګورئ، قرآن ولا ورکوي چې د شپې څه ګورئ. یو ولدار راغی ویل ما دې تاڼۍ نه بدل که. مال ولې؟ ویل جینکۍ هلکان مخکې منډې وایي، جینکۍ ورپسې او راته وایي چې د هلک راته راونیسه. هلکان تې تښتي، پخوا خو به هلکان جینکو پسې منډې والي که نه، اوس جینکۍ هلکانو پسې منډې. هوارې رڼی ګډې دي په دې سړکو ګرځي. که د چا یقین نه راتلو، راشي چې په 10 قرآنو درته لاس کېدم چې زما په مخ کې زما د عمر سپینګیري ته یو 3 راننوتې او لاس یې ور واچوي زما په مخ کې. ما درته وایي زاره خبره د دروغو نه کړم غواړي د شپې ټرۍ وکوي. دا زمونږ د ملک ترقي وه، دا زمونږ د ملک نظام و. مونږ چې په ملک کې حیا غوښته او شرم هم غوښتو، غیرت هم غوښتو، هغه ده. دې کې شک نشته چې نن د هر یو ممبر په کور کې به 3 مړي شوي، خو خدای دې سلور کی. یو ممبر وویل یاره دا کار ښه نه دی شوی، مال دا خو اصلي کار شوی. خدای لغاري ته وس ورکړي او لاس یې په بري کې چې داسې په هر سړک باندې سرلاندې او خپې پاس دا بېدینه احتساب دې ته وایي چې سرلاندې او خپې پاس ځوړند. احتساب دې ته وایي لکه په ایران کې چې کوم انقلاب راغلی و، امیر عباس هویدا 14 کاله د ایران وزیر اعظم پاتې شوی و. 14 کاله چې دې څه وخت کې توپ یې ته وتړلو، ورته ویل وایه څه وصیت دې شته؟ ویل ما سره ولې داسې کوئ؟ ویل ته 14 کاله د ایران وزیر اعظم وې او د لندن انګریزان به راتله او ستا په ملک کې به یې بدفعلۍ کولې او تا قدرې نه دی کړی، د اسلام سره به دا دشمني کېده او تا نه دی کړی، ستا لویه سزا دا ده
غړم شو، غوښې په اسمان کې مارغان وخوړې. احتساب دې ته وایي. زه وایم هغې 14,000 د توپو نه ایستي. الله دې توفیق ورکړي په پاکستان کې چې 14 لکه د توپو نه وباسي. 100 پورې چې په دې ملک کې سرمایه‌دارانه نظام وي، دا اربپتیان او کروڑپتیان وي، دا به سبا بیا هم داسې راځي. نو بیا به تاسو غریبان چې په 10 روپۍ خرڅېږي، په روټۍ خرڅېږي، په چایو خرڅېږي، په 100 روپۍ خرڅېږي. د قبایلو ممبرانو ګوره په 10,000 روپۍ خرڅېږي، په 15,000 خرڅېږي، په 15 خرڅېږي. دا هم زما چې شمدید خبره دا د اورېدو نه ده، زه قبایلي یم. نن د قبایلو سنیټرانو ګوره په 80 لکه روپۍ سنیټري اخیستې. یو ممبر له 10 لکه او 15 لکه ورکړي دي او ځان یې سنیټر کړی. دا MNA د قبایلو ګوره یو MNA یو کروڑ روپۍ لګولي دي او ځان یې MNA. دا دي که نه؟ نو چې دې باندې 1 کروڑ دی ولګوي نو دی به بیا 15 کروڑه پیدا کوي، نو هله به کار کېږي. अब ستاسو سربنو نه وباسي. لاړی غر کې د بیړم تباه ده. دوایله دکان له څوک راشي، دا تجربه خواره ورځ ټوله ورځ زما کېږي. نو په دومره غوندې بوتلګي د پاسه هم چې لیکلي 15 روپۍ سیل ټیکس. وایي دا بوتل خو پرون په 2 روپۍ و، دا نن په 7 څنګه شو؟ دا خو ستا د مور دویم خاوند چې و هغه دا کار کړی دی، زرداري استاذ، هغه په دولت کې څه کمی و پوه شوې. نو سیل ټیکسونه یې لګولي. دلته یو دکان دی بار د سینیټرۍ، هغه نه یې پیسې غوښتې. هغه ویل ما سره پیسې کم دي. رپورټ یې پې ورکړی دی چې د 80,000 روپۍ میاشت آمدن دی د میاشتې. 80,000. اوس دا بل چا سره نه دي شي. دا زمونږ دکان نه مخکې دا زما ملګری چې دی د هغه د زوی دکان دی سینیټرۍ، هغه پر لیکلي چې 80,000 روپۍ میاشت ده. نو هغه پسې صاحبه خدای خبر څو زره روپۍ ټیکس راغلی، ایکسپیټر لیکلی. اوس د اتوار په ورځ ورپسې ورته. نو دوا کوئ چې خدای خیر کړي. 80,000 روپۍ دا ایکسپیټر، دا د بجلی میټرو والا دی چې کم قیامت برپا کړي. یو خو نه دی، هر سړی تاسو په ایمان ووایئ چې خر مردار په دغه کې پروتي په پټي او سپي، کارغان، ګرګسان، پیشوګانې، مګې دا پې اختی. نو د دې ټولو په زړه کې څه د سپي پړه کې څه، د پیشو پړه کې څه، د مګې پړه کې څه، د ګړګس او د ټپوس پړه کې څه، چې ځان مې موړ کړی که دې بل له مې پرې. اوس په پاکستان کې داسې سړی نه دی پاتې چې هغه دا ووایي چې بل له مې څه پرې. که امیر دی او که غریب دی هغه وایي چې ځان مې. یو سړی دی یو باتی ده په کور، 1500 روپۍ بل ورپسې راغلی. هلکه ما څه کړي دي؟ قانون له دوکه ورکړي، څه به دې کړي که خدای دې بیا دې دفترو والا ته مه ورولي، که به دې کړي که نو څه مې کړي په غبرګ وړوند شي او په ټپو کښېنې چې نظر دې نه لګي. خو راشه وګوره که دا دوی څه چل کوي. دوی دا چل کوي چې کم ټرانسفارمر باندې کم لوډي او په هغه علاقه کې دوی چا سره میلو وي او مال تې خوري، نو هغه څومره لوډ آمدن چې دی هغه چې څوک غلا نه کوي په هغې یې ور واچوي، غلا والا تې بچي. 3 کسانو نه ځان نه پټي. کته یې که نه چې زما دا ډونګه بچاني کتلي نو 3 کسه یې کتی شي. 3 کسه. یو دهی پېژنئ چاته وایي ښځې چې لنګوي صفا وایي، اوس شرم مرم نشته. ښځې چې لنګوي هغې ته دهی وایي. یو هغې نه ځان نه پټي، یو ډاکټر نه، ټیک ده، او یو ملا نه. ملا به څنګه ما ګوري، داسې به ورته کې به دې ګوتې وایي. نو پادریو کې یو زمې ما نه د پاکستان ان لین نه دی پټ، ان لین دا ټول راته د ایمان په رڼا معلوم هر سړی. او دروغ ویل په منبر رسول باندې دا د ایمان تاوان دی. هر سړی که ملا دی راته معلوم دی، که پیر دی راته معلوم دی، که میا دی راته معلوم دی، که سرمایه‌دار دی راته معلوم دی، که MNA دی راته معلوم دی، که حکمران دی راته معلوم دی. اول احتساب دی وشي د بې نظیرې د میړه چې بې نظیرې چې کولی څه پوزیشن یې اوس یې څه پوزیشن، بیا احتساب دی د MNA ګانو وشي، بیا احتساب دی د وزیرانو وشي. قسم په خدای دی او بیا قسم په خدای دی. دې جومات له بیا درته راولم، چپړاسیانې برتي کړي دي دې وزیرانو ته 40,000 روپۍ 40,000 روپۍ ترې اخیستې دي
او چپړاسي بن یو بدلی د یو اکسین بدلی چې کړي 15 لک روپۍ ته منسټر اغست د یو اکسین. ما ته تاسو دوا د ارث معلوم دي، ما ته په بل ورځ چاوي دا دومره رښتیا مو وایي څوک به دې مړ کړي. ها ما هغه مولانا احمد علی سے په اسمبلی کې وی چې توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. ټول خدای می چې برخلافي هیڅ مې نشي کولی چې یو خدای زما مرګ زما ټول ژوند هغه د خدای په اسرا او په باور دی. ټول ژوند د الله فضل او مهرباني ده. په زندګۍ کې مې چا سره عملی بد نه دي کړي. په زندګۍ کله یو مجرم شپارس مې کړی دی ورته مې ویلي دي چې بس توبه به وباسي خدای به ورته معافي وکړي. بعضې وخت کې زه دکان کې ناست یم نو ښځه راشي ولې زوی مې پولیس بوتلو څه چل شوی ویل چېرته د 400 سګرټ یې ورسره نی دا زمونږ دی بلا مڼه 400 سګرټ یې ورسره نی اوس دا بوډۍ جړا ته زمام د ښځو نه زیات زړه دی هغې ته نشم ټینګې تاڼې ته ټلیفون وکړم چې هلکه دا سړی م په څه کې نیولی جي وایي جي 400 سګرټ یې څکم زه پرېږدئ مړه بې خموزه دا فقیري بوټی دی تانیداره مو خاندي زه مو خاندم تاسو به وایئ چې د چرسیانو سپارس کوي. دوستانو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو پورې موږ تاسو ته داسې نورې هم ښایسته ویډیوګانې راوړو او تر تاسو پورې در ورسوو. سم په خدای دی چې د رحمان بابا یو چرسي په دا خپل ایمان کې دومره مضبوط دی چې زما غوندې کروړونه مولیان د هغه په خپو کې دا زما غوندې خو یو بوغه ووایي یو ګناه وکړي د کروړونو ګناهونو نه بچ دی دی که نه دی. او ته د ورځې سره د ګیرې څه کوې نن په ټول پاکستان کې ګرځه نه عشاق شته نه مقربین شته کوي مونږ ته به معلومه نه مونږ به پې پوه نه یا مونږ چې کوم لیده هغه لاړه. اوس پاتې کوم خلق دی پاتې ترو آوټ قوم د پاکستان